پښتون ټایم کې مو په سلامونو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. له هر څه نه مخکې که تاسو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ولې د طب ډاکټران تر نورو ډېر ځان وژنه کوي. دوه کاناډایي ډاکټرانو په یوې نوې څېړنه کې موندلې چې تر عادي خلکو د طب ډاکټران ډېر ځان وژنه کوي او وایي په ډاکټرانو کې ځان وژنه تر عادي خلکو 40 سلنه زیاته ده. د دغه تحقیق یو څېړونکی ډاکټر سارا توک وایي چې له ډاکټرانو سره یې تر خبرو او مرکو وروسته وموندله چې هغوی ډېر ځورېږي او کړېږي. میرمن سارا او بل همکار یې ډاکټر جوی البوکورک په خپله مقاله کې د ډاکټرانو د ځان وژنې 15 علتونه ښودلي دي. وایي د ډاکټرانو لپاره ځان وژنه یو مسلکي او کاري خطر دی. دغو دوه ډاکټرانو ویلي دي چې په دې وروستیو کې خفګان د ځان وژنې په اړه ډېر فکر کول د ډاکټرانو په منځ کې زیات شوي دي. زهري درملو او موادو ته د ډاکټرانو اسانه لاسرسی د هغوی د ځان وژنې یو بل علت ښودل شوی دی. وایي عادي خلک ځانونه تر ډیره د ټوپک او تمانچو په ډز وژني. په څېړنه کې د ډاکټرانو د ځان وژنې یو بل علت د محصلي په دوران کې د ځان وژنې په اړه ډیر فکر کول ښودل شوی دی. د 2014 په یوې څېړنه کې موندل شوي چې د طب فاکولټي محصلان د نورو پوهنځیو د محصلانو په پرتله ډیر ځان وژنې په اړه فکر او تصور کوي. د امریکا د باستن د روغتون ډاکټر دوګلاس ماتا چې د طب د ډاکټرانو پر ځان وژنې تحقیق کړی دی رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ځان وژنې په اړه ډیر فکر کول مرګ ته لاره پرانیزي او چې دا فکر ډیر شي بیا خطرناک پریوزي. د طب سخت قوانین او مقررات د ډاکټرانو د ځان وژنې څلورم علت ښودل شوی دی. په څېړنه کې په برېټانیا کې د یو تحقیق یادونه شوې چې 8000 ډاکټران پکې پوښتل شوي وو. په دغه تحقیق کې د هغه ډاکټرانو په منځ کې چې د طب د قوانینو او مقرراتو په اړه یې ډیر شکایت نه کاوه د ځان وژنې فیصد یې 2.15 خو دا فیصده بیا هغو ډاکټرانو په منځ کې چې له دې پلوه یې ډیر شکایت کو 14.4 وو. د ډاکټرانو د ځان وژنې 15 علت په رواني او روحي رنځ د ډاکټرانو اخته کېدل ښودل شوی دی. وایي په رواني او روحي ناروغي اخته ډاکټران ډیر کله د خپل کاري جواز د لغوه کېدو له ویرې، شرم، ډار او یا د کافي وخت نه لرلو له کبله د درملنې او معالجې لپاره نورو ډاکټرانو ته نه ځي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرلو له مخې هر کال په نړۍ کې 800,000 خلک ځان وژنې کوي او دا شمیره ورځ تر بلې زیاتېږي. امید ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.